چې سار را پاسېدم په یو موبایل رنګ باندې را پاسېدلم په دې ملک کې ډېر داسې خلک دي چې هغې غریبانان په جیلونو کې دي چې په عرض کې ما ته یو کس رنګ وکړل ویل د اختر ورځ ده جړلې خو ویل 2 کسان زمونږ هغه ورک دي په جیل کې پراته دي ویل دا اختر په موږ باندې ډېر زیات د غم دی ویل دعا راته وکړه چې الله رب العالمین هم هغه رونه خپلو کورونو ته راولي دا شانتې به بې شمېره بندیان په کورونو کې او موږ له دا خبرې ټیم په ټیم باندې خلک راځي د دعا مطالبې کوي چې یاره حاجي فلانې رور مې بندي دی څوک وایي تره مې بندي دی څوک خدای یادوي د هغې دپاره دعا وغواړي الله رب العالمین نه د هغې دپاره دعا غواړو چې الله هغه بندیان چې په جیلونو کې دي که په هر ځای کې دي او که په هر جیل کې دي که د کافرانو سره دي که د مسلمانانو سره دي رب العالمین ټول په خیر خیرت سره په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته راولي او دارنګه د هغې سره سره زموږ د ملک یو مسلمان خور عافیه صدیقی چونکه څو ورځې مخکې علماو بیانات وکړل بس خبره په هغې باندې ختمه شوه نو د هغې دپاره هم دعاګانې وکړئ الله رب العالمین نه چې اله العالمین هغې په خپل طاقت سره په خپل قدرت سره رب العالمین را خلاص کړي د دې خلکو نه موږ د ځکه تمې نن ساتو د دې حکومت نه چې دې ټایم کې دا خبره راوچتې کړي صرف د اوټ دپاره د اوټ دپاره هر یو حکمران چې د دې نه مخکې راغلی دی هغه د اوټ دپاره دغه خبره راوچته کړې ده نور د هغه ورسره نه چې عافیه صدیقي په جیل کې ده یا نور بندیان په جیلونو کې دي د جیلونو دپاره خصوصي دعاګانې وکړئ سبحانك اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك فإنك أنت الوهاب الله زموږ هر قسم ګناهونه معاف کړي پریشانیان او غمونه هم ختم کړي د دین خادمان هم جوړ کړي رب العالمین الہ العالمین کوم مصیبتونه آفتونه په موږ را روان دي الله زموږ نیواړې په کافرانو باندې ورولې الہ العالمین زموږ کورونه د رحمتونو او برکتونو نه ډک کړي الہ العالمین زموږ په هر حالت کې راضي شي الله په مسلمانانو باندې څومره تکلیفونه اوچت کې الله په غمونو کې رساري غمونه ختم کې خوشحالیان ورکړ راولي بندیان د بند اخلاص کې جیلیان د جیلون نه الہ العالمین را اخلاص کې عافیه صدیقی رب العالمین د جیل نه خصوصي را اخلاص کې الہ العالمین او الله په دې باندې مونږ منی سي مونږ کمزور یو زمونږ نور وس نشته سیاد دعا نه الہ العالمین دا زمونږ دعاګانې قبول کړي الہ العالمین دا زمونږ دعاګانې قبول کړي الہ العالمین دا زمونږ دعاګانې قبول کړي الہ العالمین څومره کورونو کې غمونه دي دشمنی دي الله دشمنی په دوستۍ سره بدل کړي نفرتونه رب العالمین په خوشالو سره بدل کړي او په مینه محبت سره بدل کړي الہ العالمین څومره به اولاد دي نیکمل صالح اولاد ول ورکړي الہ العالمین موږ د دې دین پابند جوړ کړي زموږ نارینه زنانه رب العالمین د دې دین والا جوړ کړي زموږ واړه او غټ رب العالمین د دې دین والا جوړ کړي الله موږ له په دین باندې استقامت را نصیب کړي الہ العالمین موږ له په دین باندې استقامت را نصیب کړي الہ العالمین څوک به روزګار دي خسته روزګارونه ول ورکړي الله زموږ د ګرانې پاردانې سره بدل کړي الہ العالمین زموږ د ګرانې پاردانې سره بدل کړي کم مسافر په بار ملکونو کې اختر پر راغلي خو په بار ملکونو کې الله غ سفر په خیر خیرت سر ته ورسه په خوشاله باندې سر ته ورسه الہ العالمین غ سفر کې ول برکت واچي کم مقصد د پاره چې تل رب العالمین غ مقصدونه ول پوره کې دوباره خپل کورونو ته په خوشاله باندې راولي الله څومره خلک وفات شوی رب العالمین غ ټول مغفرت وکي الہ العالمین څومره خلک وفات شوی د آدم علی السلام د زمانه نه راواله زمونږ د زمانه پورې زمونږ رشتہ دارانی نکونه می نور دوستان می رب العالمین یا سم وسره زمونږ سره تعلق نشته خو رب العالمین مسلمانانو غي ټول مغفرت وکي الله دا زمونږ دعاګانې قبول او منظور کړي ربنا تقبل منا فانك انت السميع الدعاء وصلى الله تعالى على خير